وخت په وخت چې کله عمران خان بندي شوی دی او تاسو احتجاجونه کړي ډېر غټ غټ هم کړي په ټول ملک هم کړي دي خو څه ښکاره فایده د هغې ګټه د عمران خان د راخوشي کولو په شکل کې نه ښکاري څه ګڼئ تاسو څه ګټه به ترلاسه کړي دنیا په امید باندې قایمه ده ان شاء الله تعالی زموږ د خپل رب نه امید دی چې را روان ټایم کوم لایحه عمل موږ جوړ کړی دی ان شاء الله تعالی پای کې پاکستان تحریک انصاف ته عمران خان ته ښه ډېره پیدا وي ان شاء الله تعالی. نو ستاسو د ګوند کسان یا ځینې مخالفین بیا دا وایي چې عمران خان دې وخت کې په جیل کې دی خو هغه د موجوده چې کوم قیادت تر پاکستان دی نه خفه دی په دې وجه چې هغه شانتې هلې ځلې نه کېږي د هغه راخوشي کولو لپاره کومې چې په کار پرېشر په حکومت نشي اچولی دا څه وایي داسې هېڅ خبرې نشته دا کوم خلک چې د عمران خان د یارې نه عمران خان یې بندیوان کړی دی همدغه خلک دا پروپاګنډې کوي. اخري پوښتنه کوم تاسو مشر یم یا سلاکار د وزیر اعلی د صوبې انتظام ته به لږ راشو صوبه کې امن ډېر بد صورتحال دی ډېر ناقدین دا وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت هغې ته دومره پاملرنه نه کوي څومره چې خپلې جلسو جلسو ته کوي د دې به څه جواب ورکړئ؟ زه خو تاسو ته دا وایم چې زمونږ چې کوم صوبایي ګورنمنټ دی پوره چې کوم دی نو هغه لګیا دی چې خپل قوم چې کوم دی فیسیلیټیټ کړي خو چونکې تاسو ته پته لګي چې څه کارونه داسې وي چې هغه زمونږ د نه وي هغه د سکیورټي ایجنسي وي چې په هغې باندې غټې غټې تنخواګانې اخلي. ما سمپل د بل ورته هم دا ووایي چې کله یو اداره چې کوم دی خپل آئیني حدودونه وځي او هغه آئیني حدود چې کوم آئین ولا ورکړي وي هغې نه بار شي او کوم کار چې هغې ته حواله کړي هغه نه کوي نو خامخا په ملک کې چې کوم دی نو مسایل روچتېږي همدغه وجه ده چې هغوی خپل کار پرېږدي یو پولیټیکل پارټۍ پسې نښتې دي همدغه وجه چې کوم دی سکیورټي چې کوم دی پوزیشن خراب شوی. مننه جی مولا د وخت عزتمن شه جي.